بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو دوستانو. نن درې مهم خبرو ټاپک دي، یعنی مهم موضوعات دي. په هغه باندې خبره کوو. یو خو دا وخت کې چې پاک هند چې کوم جګړه روانه ده، په دې وخت کې سوشل میډیا یو ځل بیا پښتانه بدناموي هم او پښتانه بیوقوفه جوړوي، او کوم سوشل میډیا باندې یو قسم پیغامونه روان دي د پښتنو په حواله سره. په هغه خبره کوو چې دا څوک دي، کم ځای ناست دي او ولې کوي داسې. او بل پاک بھارت جنگ کې دی وخت کې ښکارا چې کوم چین دی، هغه ښکارا یو قسم مخې ته راغلی دی، اعلان یې کړی. هسې خو ترکیه هم نن هم ملاقاتونه کړي دي، کې هم د مرستې اعلانونه کړي دي. نور دا ویلي چې ول خو د امن راشي او که نه وي نور په دې جریان کې موږ در سره یو. بل طرف ته خو چین په حوالې سره خبره کوو چې هغه ولې داسې یو سترانګ پوزیشن واخیستو، او هغه نه علاوه انډیا چې کومه ده وروستو روانه ده، خو صورتحال چې کوم دی وخت کې دی اوس هم ټینس دی. دریم چې کوم اهم موضوع نه خبره وکړو، هغه د رشیا دی، روس په حواله سره چې افغان حکومت ته نه طالبانو حکومت ته ډېر لوی مرستې اعلان هم کړی. آلریډي هغه سره تجارت او نورې معاملې ډېرې تیزۍ سره روان شوي دي، خو په دا وخت کې چې کوم دغه اعلان کړی دی په څه حوالې سره دی او کم کومک خپل منځ کې مشترکه باندې پیغام ورته ورکړی شوی دی، دعوت ورته ورکړی شوی دی، او په دې حوالې سره به خبره کوو. اول به راځو خاص د پاک بھارت په حوالې سره چې کوم موضوع ده، دی په حوالې سره چې کوم دی وخت کې جنگ صورتحال دی، تیاریانې دواړو طرف ته روان دي. نن هم پاکستان چې کوم دی مختلف مزایلو چې کوم پریکټس دی، یعنی تجربات دي، هغه په ښکاره باندې تاسو به لیدلي هم وي، په میډیا باندې هم راځي. هغه شانتې هم کړی دی. بیا د آرمي حوالې سره که وګورو نو ټول انتظامات شوي دي. کور کمانډر میټینګ کې هم دغه فیصله شوي ده چې که چیرې لږ شانتې هم هغه وشو نو بیا به فیصله کن عمل کوو، لکه مطلب چې بیا به په شا نه ګورو او مخته به ځو. همدغه شانتې صورتحال چې کوم نور هغه د سیاسي کسانو یا نور پاکستان کې بالکل په دې باندې یو خبره ده چې که معمولي شانتې هم پیاله پهل به موږ نه کوو، او که چیرې اخ طرف نه وشو نو بیا به ځواب داسې ځواب وي چې همیشه به یاد لري. په دې حوالې سره انډیا چې کوم دوره اوسه پورې څو ورځې تېرې شوې، روزانه دغه ټینشن صورتحال جوړ کړی دی، خو یاري نه هغه څه حرکت نشي کولی. هغه وجې نه دا هم ده چې اندروني ورته ډېر زیات تحفظاتي او بیا خاص کر چین حوالې سره یو اهم غړی چې هغه انډیا چینل سره باقاعده په خبرو کې هم دغه چې انټرویو ناخستان او ښکاره او کو چې موږ به پاکستان سره که پاکستان معمولي سلمیت ته یا دغه شانتې خطره شوه نو د پاکستان سره موږ ولاړو او پاکستان سره موږ ښکاره په دې باندې هغه کوو، په دې باندې هېڅ سره نه کوو. په دې حوالې سره انډیا مختلفو چینلو جرنلسټانو دا وارننګ هم ورکړی دی چې چین تاسو نه هیرو، او که چین دغه شانتې عملیات وکړل نو انډیا بیا مخکې تګ مشکله ده. او په دې حوالې سره چې کوم چین دی ولې کوي، چین په دې حوالې سره هم کوي. یو خو چین پاکستان سره که تاسو ګورئ سپیک یا نور چې کوم نږدې اړیکې دي، بیا خاص کر سپیک کې ورته خاص هم چې کوم دی انډیا جوړ کړی د مقبوضه کشمیر باندې کوم هغه پلان دی، دا حوالې سره هم دی. بل چې کوم کشمیر په حوالې سره چین هم خپل تحفظات لري او هغې هم باونډریز دي مختلف صورتحال کې. انډیا په هغه باندې LOC باندې او هم ډېر زیات تحفظات لري، نو هغې پاکستان سره ښکاره به راځي. په دې حوالې سره انډیا ډېره زیاته پریشانه ده. اوس په دې حوالې سره جنګ صورتحال کې خو دې حوالې سره که تاسو وګورئ نو زه په دې حوالې سره به د سوشل میډیا کردار باندې راځم. بیا به راځم د روس په حوالې سره چې افغانستان سره دې وخت کې کم اهم اعلان یې کړی دی یا اهم پیغام یې ورستولی دی. خو په دې حوالې سره زه دا راځم چې سوشل میډیا که تاسو وګورئ، په دې وخت کې سوشل میډیا باندې چې کوم پوسټونه جاري کېږي، هغه دغه چند افغانان دي یا چند پښتانه دي، پاکستانیان دي چې بهر هېوادونو کې ناست دي، او دغه سازش چې کوم دی ډېر کم کسان دي، خو هغه د میډیا
ټرولینګ ورته ورځي د میډیا هغه ورته ورځي نو په سوشل میډیا باندې پوسټ نه خوري چې دا ځل د پنجاب مخکې شي لکه پاکستان د پښتنو هم دی او پښتنو پکې ډېر زیات سټیک هولډر دي او پښتنو یو خپل شناخت دا څه خبره شوه چې دې ځل د پنجاب مخکې شي دې ځل د هغه مخکې شي پښتنو به بیا هم ټول نه مخکې وي پنجاب هم مخکې وي خو پښتانه په یو صورت باندې هم دغه شانتې د بلتون یا هغه نشي کېدی پښتون سند بلوچي او د سوره قومونه دي ټول یو دي په دې سچویشن باندې او دا چند پښتانه دي یا چند سازشان دي کېدای شي پښتانه هم نه وي چې دغه یو هغه شروع کړی ټرین یې شروع کړی دی په سوشل میډیا باندې ډېر غلط تاثرات بوزي چې دې ځل پښتانه به مخکې نه وي پښتانه به شاته وي او مختلف یو هغه ورکوي دغه بالکل د دې مزاحمت کول پکار دی چې څومره هم پښتانه ملګري دي په دې باندې بالکل بیوقوفه جوړ مشي که پاکستان دی د ټولو دی او پاکستان کې او بیا د خاص کر په دې داسې صورتحال کې نه پښتون نه پنجاب نه سند بلکې دغه خبره کول نه ده پکار نو اوس دغه چې کم ملګري دي یا کم زمونږ ملګري په دغه پوسټونو باندې غږی نو خامخا په دې باندې مزاحمت پکار دی خامخا په دې چې څوک هم کوي د هغې نشاندهي پکار ده نو دی خلاف یو برپور مهم پکار ده دغه شانتې پښتانه سازش کې نه راتلی شي او نه به انشاءالله بدنامونو ته پرېږدو دغه یو اهم پیغام هم تاسو سره شریکولو اوس راځو د افغانستان په صورتحال باندې که دې وخت کې وګورئ افغانستان روس بلکې افغانستان سره ډېر نږدې شوی دی ډېر مرستې ډېر تجارت په حوالې سره نور حوالې سره هم کوي خو اوس چې کوم اهم هغه یې کړی دی هغه دا دی دا په نن د نیوز کې هم راغلی دي چې رشیا ورته باقاعده توګه د دهش خلاف افغانستان حکومت ته طالبانو ته افر ورکړی دی چې د خلاف مرستې یعنی سکیورټي فوزي عملیات او نور ټکنالوژي چې څومره هم پکار یو ځای مشترکه په دې خلاف اپریشن موږ در سره یو او که تاسو غواړئ نو موږ په دې باندې مشترکه یو لحمل به وټاکو او چې کوم څومره هم دلته دیش تنظیم دا یا ورانکار دي چې د خلاف موږ یو مشترکه کاروایي وکړو اوس په دې حوالې سره خو افغانستان طرف نه لا ورته جواب نه دی میلاو خو روس ولې غواړي دا دې وجې نه غواړي چې که تاسو ته یاد وي ماسکو کې چې کوم بلاست شوی او غټ بلاست شوی داسې نور هم دهشتګردۍ واقع شوي هغه کې دهش چې کوم دی باقاعده ذمهواري په سر اخیستې وه نو هغه خو آلرډي دا وایي چې یاره دا مشترکه دشمن دی او افغانستان دپاره هم ښه نه دی نو مشترکه په دې باندې عملیات وکړو چې افغانستان کې پوره امن راولو روس تاسو اوس ګورئ دا هم د ډېره خبره ده چې یو ټایم کې صورتحال اوس چې کوم دی روس افغانستان ته ډېر نږدې کوشش کوي همدغه شان چین هم نور هم کوي خو روس ډېر زیات په نورو ملکونو نه زیات کوشش کوي چې افغانستان سره اړیکې هم ښه وي تجارت هم ښه وي نور معاملات هم هغې نه مشترکان کې جوینټ اپریشن دپاره هم اوس ورته افر ورکړی دی نو نن دغه تازه ترینو تاسو نه خواست هم دی چې چا ملګرو چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل لازمي سبسکرایب کړئ او کمنټس خپل رای ضرور راکړئ ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ